په دې فلم کې موږ یو غریزه علاقه ګورو او د واورو نه غټ غرونه هم ګورو. دلته کې یو سړی وي چې د هغې اورګاډ نوم وي او هغه یو پایلټ وي او د هغې جهاز دلته کې تباه شوی وي او دا نښتی وي. هغه ډېر زیات پریشانه وي او خفه هم وي. بیا هغه لاړ شي او هلته کې ډېر غټ SOS ولیکي. د دې مطلب وي چې دې ته مدد پکار دی. دا دې ځکه لیکلي وي که چېرې بره نه جهاز روان وي او هغه دا وګوري او هغه د دې مدد وکړي. او دې سره څه نقشه هم نه وي چې دا یې وګوري او دا معلومه کړي چې دا اوس دې وخت کې چېرته دی. هغې نه پس دا یو نقشه خپل حساب کتاب سره جوړه کړي او بیا موږ ګورو چې ورځ لاړه شي او شپه شي او دا پریشاني د دې زیاتېږي چې چېرې دا دلته ونه نښلېږي. جهاز سره د دې دا ریډیو هم تباه شوی وي او کار نه کوي او داسې دا په جهاز کې اوسېږي او د مدد په منتظر باندې وي. او د خوراک لپاره دا هلته کې اوبوږي کونډې لړه کې چې دې کې څه میان ګیر شي او دا یې وخوري، خو دا ډېر زیات میان هلته کې ونیسي. اوس دې باندې دویمه درېیمه ورځ تېره شوې وي خو څوک هم نه یې راغلی او روزانه سهار دا پاسي او هلته کې یو می خوري او خپل سیګنل مشین نیسي او د غرونو له پاسه ځي چې چېرې دلته د څوک مدد وکړي یا یې څه هلیکاپټر یا یې جهاز وګوري او یا څه بل ریډیو د دې دا سیګنل کیچ کړي. بل ورځ دا هلته کې کیني او دا په نقشه باندې هغه ځایونه جوړ کړي کوم ځایونه چې د دې سیګنل ورکولو کوشش کړې وي، خو افسوس یو ځای کې هم دا نه کامیاب شوی. دا روزانه هلته کې څه خښتې پرتې وي، هلته ځي او هغې سره خبرې کوي او ماښام واپس راځي. کله چې دا جهاز ته راشي نو دې ډبې چاکلو کړي او د دې میان ټولې وړي، خو دا اخوا دېخوا وګوري او څوک هم ویني نه. هغې نه پس دا څه نشانونه وګوري چې هغه د میلو وي او دا ډېر زیات ویریږي او واپس خپل جهاز ته راشي. او د دې په مشکلاتو کې اضافه مو وشي. اوس به دا د میلونو هم ځان بچ کوي او د یخنۍ نه هم ځان بچ کوي. او بیا یو ځل دا هغه ریډیو والي او باره په غرونو باندې وخیچي، دا لرې نه امکه میلو وګوري خو هغه هم دې ته وګوري، خو هغه راتلو په بجای واپس دې نه لرې لاړ شي. او هر ورځ دا په ریډیو نه سیګنل ورکولو کوشش کوي او هلته کې شین لایټ بلیږي. د دې مطلب دی چې اوسه پورې دا چا نه دی کتلی او دا ډېر زیات مایوسه شي او دا سوچ کوي چې خدای خبر زه به دلته نه کله وځم. هغلته کې یو هلیکاپټر راشي او دا یې وګوري، دا ډېر زیات خوشحاله شي. دا هغې ته چغې ووایي او هلته کې موجود یو شی راوالي او په هوا کې ورته خلاص کړي او داسې د دې دا پلین کامیابه شي او هغه هلیکاپټر والا دا وګوري او هغه هلیکاپټر د دې خوا ته راشي او دا ډېر زیات خوشحاله شي. خو بدقسمتۍ سره هلته کې طوفان راشي او هغه هلیکاپټر بچ نه شي، هغه لړه شي او هلته کې تباه شي. کله چې دا وګوري دا ډېر زیات مایوسه شي او ډېر زیات خفه شي او ورمنډه کړي هغه هلیکاپټر ته. هغه پایلټ چې دا وګوري هغه مړ شوی وي، خو خوا کې یو بل پایلټ هغه زخمي شوی وي او بېهوشه وي. هغه پایلټ هلته نه روکاږي او هغه جینۍ بار روکاږي او چې وګوري هغې خېټه خوږ شوې وي او هلته کې موجود میډیسن راوالي او له هغه جینۍ پټۍ وکړي او هلیکاپټر دروازه ماته کړي او هغه جینۍ پې کېږدي او دی په راکاږلو خپل جهاز ته راولي. کله چې هغه راورسېږي نو هغه جینۍ په وش کې راشي او له پایلټ باره کې ترې تپوس وکړي، خو دا اورګاډ ورته وایي چې هغه خو مړ شوی دی. دا جینۍ چې کله دا واوري پریشانه شي او واپس بېهوشه شي. اورګاډ اوس خپل کار هم کوي، خو هغې نه پهله هغه جینۍ سنباله کړي او هلته کې ورته په پرچم باندې ولیکي چې ته فکر مه کوه او لږ ساعت پس زه واپس راځم. هغې نه پس دا خپل جهاز نه راوځي او هلته کې هلیکاپټر ته لاړ شي او هغه پایلټ روکاږي او هغه ښخ کړي او دوا ورته وکړي. هغې نه پس دا هلیکاپټر نه ټول ضرورت سامان راواخلي او هلته نه ځي او په دې سامان کې دا یو تصویر هم وګوري چې په هغې کې دا پایلټ او هغه جینۍ ښځه خاوند وي او دا ټول سامان په یو واورې ګاډي باندې کېږدي. تلو نه پهله دا په هلیکاپټر باندې ولیکي چې دلته 2 نور کسان هم ژوندي دي، که چېرې څوک راشي او مدد لپاره نو دا یې ویني. هغې نه پس دا خپل جهاز ته روان شي. واپس چې کله دا راشي نو دا د هغه جینۍ پټۍ واپس تازه کوي او اوس دلته کې په دې باندې یو هفته تېره شوې وي. دې باندې اوس دلته یو هفته تېره شوې وي او دا ډېر زیات یوازې ځان ګړي او هغې نه پس دا په جړه مالي شي. بیا دا هغه نقشه راوالي او هغه د هلیکاپټر والا نقشې سره یې ګوري
هغه نقشه دې ته په هلیکاپټر کې ملو شوي وي خو دا هلته کې څه ریسکیو پوینټونه وګوري. بیا بار نه څه اوازونه راشي او دا له میانو کونډو ته لاړ شي. کومې کونډې چې دې میانو لپاره لګولې وي هغه هلته وګوري چې یو ډېر غټ مۍ په هغې کې ګیر شوي وي او دا چې ورته وګوري دا ډېر زیات خوشحاله شي. دا هغه مۍ پوخ کي او ویې خوري. هغې نه پسه دا هغه جینۍ وګوري چې په وش کې راشي او دا لږ مۍ هغه جینۍ ته یې ورکړي خو هغه یې نشي خوړی ولې چې هغه اوس هم بېهوشه وي. دا هغه ماشین یو ځل بیا والي او ډېر زیات لرې لاړ شي او دا هغه جاز ته هم ګوري او داسې کې په دې معنی ډېرې زیاتې ورځې تېرې شي. ورسره هغه جینۍ هم ډېره زیاته بیماره وي او هلته کې دوايانې په هغې معنی بالکل اثر نه کوي. دا یو ځل بیا نقشې ته ګوري او خوا کې چې کم یو ریسکي پوینټ یې هلته کې دا تلو فیصله کوي او ځان سره ډېر زیات میان هم واخلي چې په لاره کې دغه میان وخوري او ورسره هلته کې اوبه هم راوالي او نور هم د ضرورت سامان دا ځان سره دا هغه جینۍ په کمبله کې تاوه کي او په سلایډ بورډ کې دي چې دا یې ځان سره بوځي او هغې نه پسه دا جاز ته یو ځل وګوري او هغه پړی د خېټې نه تو کي او هلته نه روان شي. په لاره کې دا هغه جینۍ بار بار چیک کوي او هلته کې ودرېږي او دې ته اوبه ورکوي چې د دې طبیعت خراب نه شي او هغې سره خبرې هم کوي چې هغه دا محسوس نه کړي چې دا یوازې ده. لږ مخکې چې دا کله لاړ شي نو بیا ماښام شي او دا ستړی شوی وي او آرام ضرورت ورته وي او دا هلته کې لاړ شي او په واورو کې سورې وږي او په هغې کې شپه تېره کړي. دا یو ځل بیا سفر جاري کړي او مخکې روان وي. هوا هم ډېره تیزه وي او یخني وي. په دې مشکل وخت کې دا خپل ځان سره هغه جینۍ مدد هم کوي او هغه هم څاري. دا هلته کې یو بره غر وګوري. په هغې باندې ختل ډېر زیات مشکل وي او دا ډېر پریشانه شي ولې چې د نقشې په مطابق په لارې کې یو غر هم نه وي. هغې نه پس دا شک شي او دا وایي چې زه به چېرته په غلطې لارې باندې راغم او دا چک کولو لپاره دا په هغه غر باندې وخیږي او بره وګوري خو لاره صفا وي. بیا ټول نه پهله دا هغه سامان بره په غر باندې خیجوي. هغې نه پسه دا هغه جینۍ بره خیجوي خو دا ډېر زیات ناکامه کیږي ولې چې وزن ډېر زیات وي خو دا بار بار ټرای کوي او دا ناکامه کیږي. دا یو ځل بیا کیني نقشې ته یوه بله لاره جوړوي خو چې په دې لاره دا تلو دا به په 2 ورځو کې رسېدلی وي او اوس په دې نوې لارې به دا په 5 ورځو کې رسېږي. بله د فکر خبره دا ده چې دې سره روټۍ هم کمه وي او هغه جینۍ هم ډېره زیاته بیماره وي او ډېره سخته وي خو د هغې نه باوجود دا همت ونه بیلي او دا ووایي چې هر څه وشي زه به په دې نوې لارې باندې ځم که هر څومره ټایم په ما ولګي او څومره سخته یې وي زه به په دې ځم او یو ځل دا بیا په هغه لاره روان شي. لږ مخکې چې لاړ شي نو هلته کې یو سورنګ راشي او دا ورننوځي او هلته کې ځان ته سر پاخه کړي او پخپله یې وخوري او هغه جینۍ ته هم ورکړي خو د هغه جینۍ حالات ډېر زیات خرابېږي او رنګ یې تورېږي. داسې ښکاري چې د دې وینه ورو ورو وچېږي او اوس د دې سلنډر کې ګیس هم ختم شي او دا د دې مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. د بهر نه دا څه اواز محسوسه کړي او دې ته پته ولګي چې دا مکه میلو راغلی دی خو دا غلی شي او ویریږي خو هغه جینۍ وټوخېږي او دغه میلو خبر شي چې دې سورنګ کې څوک پټ دي او بیا هغه میلو دننه راتلو کوشش کوي خو هغه سورنګ دومره ورکوټی وي چې دا پکې نشي راتلی. هغې نه پسته هغه میلو هغه واوره ماتوي او دننه راتلو کوشش کوي. هغې نه پسته دا په هغه سامان کې هغه لوګي والا شی روکاږي خو دې ته نه میلاویږي خو آخر کار دا یې راواخلي. دا هغه لوګي والا شی راولي او بلې کي او میلو ته یې ونیسي خو هغه میلو ویریږي او هلته نه وتښتېږي. لږ ساعت پس دا بهر د سورنګ نه روځي او هغه میلو اخوا دېخوا ګوري چې چېرته پټ خو نه دی خو دا یې پیدا نه کړي او داسې دا یو ځل بیا په خپل سفر روان شي. خو چې کله دا مخکې لږ لاړ شي نو طوفان چالو شي او ډېر زیات وي او دې ته مخکې څه نه ښکارېږي. بیا دا یو ځای کې کیني او هغه سلایډ راوالي او مخې ته یې ودرېږي چې دا هوا په دې باندې رانشي او دې د هوا نه او د طوفان نه بچ شي او دا هم په هغه کمبل کې ورننوځي او هلته کې اوده شي. لږ ساعت پس دا راپاڅېږي او هغه طوفان ودرېدلی وي. دا هغه جینۍ ته اوبه ورکوي خو له هغې جینۍ خوله نه کولاویږي او د هغې حالات ډېر زیات خراب شوي وي او بیا د هغې د خولې نه وینه روځي. بیا دا له هغه جینۍ هغه زخم چیک کړي چې هغې ته انفیکشن شوي وي او هغې نه پسته هغه جینۍ بیا بېهوشه شي.
دا داسې محسوس کي که دا جنۍ چېرته مړه کېږي او ځنکدنې دی نو دا مخکې ځان سره بوتللو څه فایده نشته. دا خو پریشانه شي دې لپاره او خفه هم شي ورباندې. او دا دغه شانتې هغه جنۍ هلته کېږدي او پرېږدي او مخکې ترې روان شي، ولې چې دا ځان سره بوتللو څه فایده نشته او دا مړه کېدو والا ده. لږ مخکې چې دا لاړ شي دا په یو سوري کې لړه شي او دا هلته کې بېهوشه شي. کله چې دا هوش کې راشي نو دا هلته کې نښتې وي او ډېر زخمي شوي وي او د دې د خپا په سکاڼو کې ګیره هم وي. د دې خپا هلته په کاڼو کې ګیره شي. دا کوشش کوي چې ځان روکاږي خو دا بالکل هم نشي راوتی، ولې چې هغه کاڼي ډېر زیات درانه وي. هغې نه په دا په ژړا شي او خفه شي او احساس ورته وشي چې ما هغه جنۍ سره زیاتی وکړو او ما هغه پرې غوڅول نه وي پکار. کیدای شي که هغې د وجې زه خدای بچ کړی وی. هغې نه پسه دا هغه خپا ځان ته راوکاږي او هغه سوري هم بار وځي. د دې خپا ډېره زیاته زخمي شوې وي او بیا دا خپله خپا په هغه کپړه باندې وتړي چې وینې بنده شي. بیا دا ډېر په مشکله هغه جنۍ ته واپس راشي چېرته کې چې دی هغه جنۍ پرې اغوستې وه. خو کله چې دا هلته کې وګوري هغه جنۍ په هوش کې هم راغلې وي او دې سره خبرې هم چالو کي. دا سړی ډېر زیات وژاړي او هغه جنۍ نه معافي وغواړي او ته وایي چې ما څه زیاتی وکړو، خو د دې د خپې نه وینه ډېره زیاته چالو وي او زخمي وي. دا یو ځل بیا مخکې روان شي او هغه جنۍ ځان پورې وتړي او روان شي. اوس دې ته یو ډانګوری هم وي او دا مخکې روان وي، خو آخر کار دا هغه ریسکیو پوینټ ته راورسېږي. کله چې دا بره روخیږي نو هلته کې یو هلیکاپټر دا وګوري. دا ډېر زیات خوشحاله شي او چغې سورې جوړې کړي، خو هغه خلک دا ونه ګوري او دا بیا د جیب نه هغه لوګي والا شی راوکاږي او هغه بل کړي او هغې ته اواز کولو کوشش کوي، خو هغه دا بالکل ونه ګوري او دا هلیکاپټر هلته نه لاړ شي. هغې نه پس دا یو جیکټ وکاږي او هغې ته اور ولګوي چې ډېر زیات اور هغه خلکه وګوري او هغه راشي او دا بچ کړي، خو دې سره هم هېڅ فایده ونه شي او هغه هلیکاپټر یو ځل بیا هلته نه لاړ شي. اوس د دې دا همت ختم شي او دا ډېر زیات په ژړا شي او خفه شي. دا د جنۍ لاس په لاس کې ونیسي او هلته کې ویده شي او بې امیده شي، خو هغه هلیکاپټر واپسې کې دې ته راشي او دوی وګوري او فوراً دې دواړه هلته کې بچ کړي. دا کهاني اصل کې حقیقت وي او دا همت د خلکو دپاره وي چې همت به کلم نه بیلی او چې په موږ باندې څومره هم سخته راشي موږ ته پکار دی چې همت ونه بیلو او حوصلې نه کار واخلو.